د نوي ملي اردو په اړه د دفاع وزیر ملا یعقوب تازه پیغام. ملي دفاع وزیر د یوې غښتلې ژمنې رښتینې او مسؤلیت لرونکي اردو د جوړولو امر کړی. ملي دفاع وزارت یو 100 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې د افغانستان د نوي اردو پر جوړولو به کار کوي. دغه کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د یو غښتلې ژمنې رښتینې او مسؤلیت لرونکي اردو لپاره طرحې وړاندې او کار پیل کړي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې نوي اردو به مجهزه وي. د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې به د اړتیاو اړوند په اسلامي بنسټ جوړیږي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وړاندې ویلي وو چې دوی په نوي اردو کې د تیر نظام مسلکي پاک و هغه کسان چې په فساد نه دي ککړ هم ځای ورکړي. څه وخت وړاندې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د افغانستان نوي اردو به د پخوا په څیر ډیره لویه او پراخه نه وي، بلکې په دومره اندازې به وي چې له افغان خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان پخوانی ملي اردو د تیر حکومت په چپه کېدو سره له منځه لاړه، خو په لویه کې تجهیزات او وسلې ساتل شوي دي. بلخوا کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي کسانو ته د سرغړونې اجازه نه ورکوو. کورنیو چارو وزارت وایي د سرغړونکو امنیتي کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کیږي. د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه پلاوي د کابل ښار په دویم حوزه کې د هغه ځوان کورنۍ ته د خواخوږۍ په مخه ورغلي وو چې څو ورځې وړاندې د امنیتي کسانو له لوري په ډزو وژل شوي وو.